کله چې پېټرول په غلطۍ کې ماشوم اوسکي یا غټ انسان نو څه کول ضروري دي او په دې دوران کې څه نه کول ضروري دي او کم داسې نقصانات دي چې هغه انسان ته ورکوي او د دې سره څه علامات پې راولي او کم علاج تاسو ورکولی شئ په کور کې او په کومو علاماتو کې تاسو هغه اسپتال ته وړلی شئ نو دا ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم که چیرې تاسو دا ویډیو ګورئ نو معلومات به تاسو ته ترېنه حاصل شي د ټولو نه اول چې کوم نقصانات دي کله چې هم ماشوم یا غټ انسان پېټرول وڅکي نو د هغه معدې ته نقصان ورکوي د هغه چې کومه د ساه نلۍ ده هغې ته نقصان ورکوي او د هغه چې کومې پیپړې دي هغې ته نقصان ورکوي او بیا یو نمونیا بیماري هم ورته لګولی شي کوم ته چې اسپایریشن نمونیایټس ویلی شي کله چې څوک پېټرول په غلطۍ کې وڅکي که هغه ماشوم یا غټ انسان وي نو دا علامات پې راولي چې د هغه کومه خوله ده او کومه مرۍ ده هغه سوځولی شي چې په هغې کې به جلن وي دویم دا چې د هغه په زړه کچه کېږي الټۍ به ورځي دریم دا چې د هغه د خېټې درد به ورسره راځي څلورم دا چې د هغه په سر درد هم راتلی شي او چکر هم راتلی شي یعنې سر پې ګرځېدی شي او پنځم دا چې ډېره زیاته ټوخل یې هم کیدی شي او په ساه اخیستو کې ورته تکلیف هم راتلی شي یعنې ساه به یې بنده کېږي او اووم دا چې په هغه باندې به نودګي راځي یا بېهوشي هم پرې راتلی شي کله هم چې څوک په غلطۍ کې پېټرول وڅکي که هغه ماشوم یا غټ انسان وي نو تاسو ته په کور کې فرست ایډ یعنې اولنی علاج ورکول دا ضروري دی چې تاسو ته د دې معلومات وي د ټولو نه اول به تاسو هغه یخ ځای ته بوځئ په کوم ځای کې چې تازه او بهترینه هوا وي دویم دا چې د هغه کومه خوله ده هغه تاسو په اوبو باندې ورته ووینځئ او که چیرې هغه په هوش کې وي نو تاسو اوبه هم د څښلو دپاره ورکولی شئ لږې او څلورم دا چې هغه په آرام حالات باندې پرېږدئ یا خو یې کېنوئ یا یې سملوئ او هرګز یې تاسو منډو تړلو یا ګرځېدو ته مه مجبوره کوئ او کله چې څوک پېټرول په غلطۍ کې وڅکي نو تاسو دا غلطۍ مه کوئ په هغه دوران کې چې تاسو هغه مریض ته وایئ چې شابه الټۍ وکړه او تاسو ګوتې په ال کې ورته منډئ یا تاسو هغه ته پی ورکړئ ماسته ورکړئ یا د کور نورې ټوټکې ورکوئ مریض ډېر زیات په ګرځېدو او په منډو تړلو مه مجبوره کوئ او کله چې پې دا علامات راشي په انسان باندې که هغه ماشوم یا غټ انسان وي چې په غلطۍ کې پېټرول څکلی وي نو په دې دوران کې باید تاسو هسپتال ته خامخا بوځئ چې ډېر زیات مقدار یې څکلی وي د پېټرولو یا یې ډېره زیاته ټوخې راشروع شي او سخته وي او د دې سره د هغه چې کومه ساه اخیستل دي په هغه کې ډېره زیات تکلیف را پیدا شي او ساه نشي اخیستی او بار الټۍ کوي او د دې سره بېهوشي پې راځي او د هغه چې کوم مخ دی او شونډې دي هغه شنې کېدو طرف ته روانې شي نو په دې دوران کې تاسو ته ضروري ده چې خپل ماشوم یا انسان تاسو هسپتال ته ورسوئ نو دا معلومات تاسو دپاره څنګه و موږ ته په کمنټ کې خپله رایه ضرور راکړئ د خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او که چیرې تاسو ته خالص علاجي د مردانه طاقت دپاره پکار وي یا د وجود د طاقت دپاره پکار وي نو تاسو یې موږ نه په وټساپ باندې اډر کولی شئ دغه شان معلوماتو دپاره زموږ پاڼه فالو کولی شئ شکریه الحافظ